السلام علیکم قدرمنو لیدونکو یو وارې بیا مو سلامونه ومنئ. موږ درانه ملګري خواږه ملګري یو وارې بیا د پکتیا په لور روان شو او موټر مو ودروه تیلو ته چې غواړو چې دغه موټر ته تیل واچوو او دغه د نننۍ دغه د لارې جریان در سره شریکو. له خوست نه په ووتو له خیره سره د دروازې څخه او همدارنګه غوښتل مو دلته موټر ودروو او هغه د په ټایرونو کې هوا هغه چک شي وکتل شي او له هغې وروسته به بیا له خیره سره د پکتیا ښکلي ولایت ته موږ سفر ولرو ټول ملګري تر څو هلته په یو لړ شاندارو مراسمو کې موږ برخه واخلو او د دغې لارې جریان له تاسو سره شریکو. هغه ښایسته ځایونه یعنې ویډیو خو هر څوک کولی شي او کوي هم، خو انشاءالله زما ډېر لوکس او ښکلي شاټونه تاسو ته ښایم. وبه ګورئ د وطن ښایسته منظرې به وګورئ را سره، بېلابېلې ساحې به را سره وګورئ چې وطن ورځ تر بلې څومره ښایسته کیږي او همدارنګه دغه طبیعي ښکلاګانې څومره زیاتې شوي دي. نو موږ په لاره کې روان یو. په پکتیا کې مو د انګیزه راډیو د پرانیستي مراسم دي، هلته روان یو. ډاکټر صاحب پوهان اریان موټر کې را سره دی، د ترڅنګ مې هوډمن صاحب دی، فهیم ارمان دی، ژمن صاحب دی او نور ملګري حکیمي صاحب او نور ملګري قاري صاحب دا ټول را سره وو، خو هغه په بل موټر کې دي. هغه موږ نه جلا روان دي، موږ جلا روان یو. نو دلته راغلو د کوم چې په غلګۍ کې جومات دی له سټو نه هاخوا د مازدیګر لمنځونه مو دلته کول. غوښتل مو چې لمنځونه وکړو او د دغه جومات یو څو ښکلې برخې هم له تاسو سره شریکې کړو، دا هم تاسې را سره وګورئ. واقعا چې دغه جومات چې دی ډېر ښایسته جوړ شوی دی دننه. تاسو حتما که تللي به خامخا وئ، لیدلی به مو ضرور وي. دننه ډېر لوکس جوړ شوی دی، یعنې خوند کوي چې ورته راشئ. ډېر آزاد جومات دی ماشاءالله. دا ډول جوماتونه په لارو کې واقعا ډېر ښه دي. نو بیرته مو حرکت وکړ، پکتیا مرکز ګردیز ته ورسېدو. دا دی په دروازه باندې دننه شو، د راډیو مخې ته راغلو، موټر مو ودروه او موټر نه له خیره سره راښکته شو او ځو د خپلو استودیوګانو خپلو دفترونو طرف ته. ملګري هم دلته ولاړ وو، راډیو ته را داخل شو. محمد یار صاحب دروازه کې تیار ولاړ وو. ډاکټر صاحب وړاندې ستړې مشې ورسره کړې وه، خو موږ په لومړي ځل دلته راغلو، راډیو ته راغلو په لومړي ځل باندې، ملګري هم را سره دي او بالاخره مو استودیوګانې تاسې وګورئ چې مراسم نیول شوي دي. د پکتیا انګیزه راډیو ښایسته استودیوګانې دي او خپرونو کې برخه واخیستله، خپرونې مو وړاندې کړې او په دې سره مو د پټۍ مراسم هم ترسره کړل. د رسمي نشراتو د پیل لپاره مو پټۍ پرې کړله او همدارنګه ځای ځای مو ښکلې خپرونې وړاندې کړې او بالاخره مو ډاکټر صاحب ته ګلان ورکړل د دې لپاره چې ډېر ښه خدمت یې ترسره کړی دی د پکتیا ولسونو دپاره او د خوست ولسونو دپاره، په عموم کې د افغانستان لپاره. نو د خپرونو وروسته د شپې ناوخته راغلو، روان یو د تیرا طرف ته. د تیرا کوتل چې ورته وایي، هلته ډېر ښایسته هوټل دی، تاسو به حتما لیدلی وي، خو موږ ډېر ناوخته راغلو تر څو دلته ملګرو او دوستانو سره خواړه وخورو یا ډوډۍ نوشیجان کړو. نو دلته مو د هوټل له مسؤل سره خبرې وکړلې، آرډر مو ورکړه چې موږ ته ډوډۍ راوړي، خو ناوخته و او هغسې ډوډۍ پاتې نه وه چې موږ غوښتله، خو بس بیا هم هغه موږ قسمت برابر و، بیا هم ښه ډوډۍ تیاره شوله. نو ډوډۍ مو هم له خیره سره نوشیجان کړله. بیرته د خپل ښکلي خوست په طرف باندې موږ د شپې ناوخته حرکت وکړ، یعنې تقریبا یوه شپه وروسته په دا بله شپه موږ بیرته خوست ته راغلو او خوست ښار ته داخل شو، ځکه چې د ورځې مو هم هلته مصروفیتونه وو، خپرونې وې او د شپې هم وو. په دا بله شپه بیرته ښکلي ولایت خوست ته راغلو. نو ډېره زیاته مننه چې موږ نننۍ ویډیو مو را سره تر پایه پورې ولیده او وم کتله. ستاسو له حوصلې ډېره زیاته مننه.